ویل ویل د څه لپاره استعمالیږي او د ویل معنی او مطلب څه دی؟ تاسو به د ویل ډیر مینې کې دي، ډیر یوزز پکې دي چې نن تاسو ته کم زه په دې ویډیو کې درښیم، کم تاسو ته ټیچ کوم، نو دا به تاسو زما امید دی کله هم نه اورېدی. ویل ویل تاسو ته زیاتره کسانو له دا ورځي چې ویل منګه په فیوچر ټینس کې استعمالو، یعنی فیوچر چې کم څلور ټینسونه دي نو په دغه کې منګه ویل استعمالو. نن چې منګه کم لیکچر جوړو، کم ویډیو ریکارډ کوو، دا خاص د هغه کسانو لپاره ده کوم چې بګینر دي، یعنی کوم چې د شروع نه شروعات کول غواړي، کوم چې د آغاز نه آغاز کول غواړي. دا لیکچر خاص د هغه کسانو لپاره دی کوم چې انګلیش باندې یا نه پوهیږي او یا لږ ډیر پې پوهیږي، نو دا موږ نن د هغو لپاره ریکارډ کوو. دا هغه کسانو لپاره هم دی کوم چې په انګلیش باندې ښه پوهیږي او ښه انګلیش ورله ورځي. په ویل دا به موږ په مختلف قسمه یوزز د دې په دې ویډیو کې په دې لیکچر کې نن ویډیو ډیره انفارمیټیو ده. که چېرې تاسو غواړئ چې د ویل په استعمال باندې ځان پوهه کړئ او خپل انګلیش لږ نه ښه ډیر بهتر کړئ او سټرانګ کړئ، نو بیا دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو اوس راځو اصل ټاپک ته. ویل ویل منګه په اصل کې د څلور چیزونو لپاره استعمالو. ویل منګه د څلور چیزونو لپاره استعمالو. دا همیشه په یاد ساتئ که چېرته ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې ویل منګه د څه لپاره استعمالو، اول خو ویل منګه دا په فیوچر ټینس کې استعمالو، تاسو ټول ته ښه پته ده. او که چېرته یو کس ته ټینسونه نه ورځي نو انشاءالله موږ به ډېر ژر په هغه باندې هم یو کمپلیټ ویډیو جوړه کړو. ویل دا منګه نن زده کوو د دې مختلف قسمه یوزز. هغه څلور یوزز دا دي چې ویل منګه د انټینشن دپاره، د اسټیمیشن دپاره، د هوپ دپاره او د پروډکشن دپاره استعمالو. خو دا وایي څه ته او د دې مطلب څه دی؟ نو کنفیوز کیږئ مه، ویډیو مه اړوئ. دا به موږ انشاءالله په دې ویډیو کې ښه په ډیټیل سره زده کوو او د دې په باره کې به ستاسو څه قسمه کوېسچن پاتې نه شي. ها او که چېرته د چا څه قسمه کوېسچن وي نو بالکل موږ دا په کمنټ سیکشن کې ویلی شي او انشاءالله به موږ به خپل پوره کوشش کوو چې دغه ته خپل ریسپانس ورکړو. ویل اول موږ استعمالو د انټینشن دپاره. انټینشن په انګلیش کې ویلی شي ارادې ته. کله چې موږ د یو کار اراده وکړو نو دغه ته په انګلیش کې ویلی شي انټینشن. ډیر سمپل یوزز د انټینشن معنی ده اراده. که ستاسو نه یو څوک تپوس وکړي چې انټینشن څه ته وایي نو تاسو به ورته وایي ارادې ته انټینشن وایي. اراده کله چې موږ د یو کار کولو اراده وکړو نو دغه ته ویلی شي انټینشن او دغه لپاره په انګلیش کې استعمالیږي ویل. لکه فار ایگزامپل تا اراده کړې ته وایې چې زه کینیډا ته ځم، زه کراچۍ ته ځم، زه یو بل داسې مختلف قسمه ځای ته ځم، نو ته به بیا استعمالې ویل. یا تا د یو فلاني کار کول اراده کړې چې زه به ټیسټ ورکومه، زه به اګزام ورکومه، زه به دا کار کوم، زه به هغه کار کوم، نو بیا تا ته ضرورت وي د ویل او دغلته موږ استعمالو ویل. نو راځئ اوس یو څه اګزامپلو ته ګورو او ویل دا ښه په ډیټیل سره زده کوو او د ویل دا کنسپټ پوره کلیر کوو. فار ایگزامپل I will become a doctor. زه به یو ډاکټر جوړیږم. نو دلته موږ استعمال کوو ویل. ویل ما ځکه استعمال کوو چې دا زما انټینشن دی، دا زما اراده ده چې زه به یو ډاکټر جوړیږم. I will become a doctor. نو د ویل په مدد سره اول موږ د انټینشن اظهار کوو. انټینشن وایي ارادې ته. کله چې موږ د یو کار کولو اراده وکړو، د یو چرته د تلو اراده وکړو، نو دغلته بیا موږ استعمالو ویل. and number second example کوم چې دی I will go to Canada. I will go to Canada. زه به کینیډا ته ځم. زه به کینیډا ته ځم. نو دلته موږ ویل ځکه استعمال کوو چې تا د تلو اراده کړې ده، ته کینیډا ته ځې، نو دا تا یوه اراده کړې ده او ارادې د په انګلیش کې ویلی شي انټینشن او دغه دپاره استعمالیږي په انګلیش کې ویل. او اوس به تاسو دا قسمه سنټنس څنګه جوړوئ نو دې دپاره به زه تاسو ته یو سمپل یو شارټ فارموله درکړم د کومې په مدد سره به چې تاسو داسې سنټنس جوړوئ او تاسو ته به داسې سنټنس جوړول ډیر اسان شي. اول به تاسو سبجیکټ ولګوئ، بیا به پلس ویل ولګوئ، بیا به ورپس پام ولګوئ
او بیا به ورپسې له object ولګوئ نو ستاسو دغه سنټنس دغه جمله به کمپلیټ شي. I will preach Islam زبا هلته تبلیغ کوم زبا هلته اسلام خورم. نو دلته منګه استعمال کلی will او will منګ ځکه استعمال کلی چې تا اراده کلی چې زه به هلته ځم او زه به هلته preaching کوم د اسلام نو دغه لپاره استعمالیږي will او دغه ته ضرورت وي د will. نو امید کوم چې تاسو به د will د استعمال باندې پوه شوي وئ. تاسو ته مخکې ما ویل چې will منګه د څلورو کارونو لپاره استعمالو او پاکې اولنی دی intention ویلی شي ارادې ته. کله چې منګه یوه اراده وکړو نو دغه ته ویلی شي intention او دغه لپاره بیا منګه استعمالو will. and number second او په دویم نمبر چې کوم دی will دا منګه استعمالو د hope دپاره. hope ویلی شي امید ته. کله چې ستا یو کار کول امید وي یا ته د چا نه یو امید لرې نو د دغه لپاره استعمالیږي will او منګه د will استعمال کوو دغه ته ضرورت وي د will. لکه منګه په پښتو کې وایو چې زما امید دی چې ته به ښې زما امید دی چې هغه به پاس شي زما امید دی چې هغه به هلته لاړ شي زما امید دی چې هغه به دا کار وکړي. نو داسې مختلف قسم سچویشن کې به موږ استعمالو will او دغه will به موږ استعمالو د hope دپاره د امید دپاره. راځئ یو څو اگزامپلو ته ګورو او will ښه په ډیټیل سره نو هم زده کوو او د hope په باره کې یو څو اگزامپل زده کوو. For example, I hope you will be fine. زما امید دی چې ته به ښې. I hope you will be fine. نو دلته منګه استعمال کو will منګه ځکه استعمال کو چې منګه یو امید لرو چې ته به ښې. نو کله چې منګه یو امید لرو د چا نه یو کار کولو امید لرو نو دغه لپاره په انګلیش کې استعمالیږي will. I hope he will get first position in the school. زما امید دی چې هغه به په اسکول کې first position واخلي ځکه چې هغه محنت کوي هغه هارد ورکینګ کوي نو هغه په اسکول کې first position واخلي. نو دلته ستا یو امید دی ته د هغه کس نه یو امید لري یوه توقع لري نو دغه لپاره په انګلیش کې استعمالیږي will او موږ استعمال کو will. نو امید کوم چې تاسو به د will د hope د استعمال باندې هم پوه شوي وئ چې will سیکنډ نمبر موږ د hope لپاره استعمالو او hope ویلی شي امید ته او امید اگزامپل یې تاسو وکتئ. and number third او په دریم نمبر چې کوم استعمال دی د یوز نو دا موږ د estimation لپاره استعمالو. estimation ویلی شي اندازې ته. کله چې موږ د یو چیز ګیسټینګ کوو د یو چیز اندازه لګوو نو دغه لپاره به استعمالو will. لکه for example you will fail in the upcoming exam. ته به په upcoming کې په راروان exam کې فیل کېږي. نو دلته ما اندازه ولګول او د دغه اندازې مطابق په انګلیش کې منګه څه استعمال کو will استعمال کو. will منګ ځکه استعمال کو چې کله منګه estimation کوو اندازه لګوو نو دغه لپاره استعمالیږي will. اندازه منګه یا د یو کار لګوو یا د یو چیز لګوو یا مختلف قسم اندازې منګه لګوو نو دغه لپاره به استعمالیږي will. You will lose the match. تاسو به میچ بیلی. دا ما یو اندازه ولګوله کله چې ته یو کس ته وې چې you will lose the match چې تاسو به دغه میچ بیلی نو تا یوه قسمه اندازه ولګوله او دلته ته استعمال وکړو د will. د will استعمال ته ځکه وکړو چې will منګه د estimation دپاره استعمالو د اندازې دپاره او دلته تا یو قسمه اندازه ولګوله او will د استعمال نو زما امید دی چې تاسو به د will په دریم قسمه استعمال باندې هم پوه شوي وئ چې will منګه په دریم نمبر باندې د estimation دپاره استعمالو. کنفیوز کیږئ به نه انشاءالله منګه د دې ویډیو په end کې به د دې ټوله سمري تاسو ته بیرته وایو او تاسو به پرې پوهه کوو. د will last one کوم استعمال چې دی دا دی prediction. prediction ویلی شي پیشنګویي ته. will منګه د prediction دپاره هم استعمالو کله چې منګه د یو کار کولو یا د یو چیز ورکولو پیشنګویي کوو نو دغه دپاره بیا منګه will استعمال. لکه for example it will rain today. نن کیدای شي چې باران وشي نو دا ما څه وکړه پیشنګویي ورکړه دا ما prediction ورکړو چې نن کیدای شي چې باران وشي نو بیا دلته استعمالو منګه will. it will rain today. he will die tomorrow. هغه به سبا مري. ته پیشنګویي ورکړې ته یو ډاکټر یې ته وایې چې هغه به سبا وفات کېږي
هغه به سبا مري، نو دغه ته پیشنګویي ولګوله، تا یو قسمه د هغه په باره کې پیشنګویي ورکړه، نو دغه لپاره استعمالیږي ویل. او ویل منګه ځکه استعمال کو چې دلته منګه څه ورکړه، دلته منګه پروډکشن ورکو او پریډکشن وی پیشنګویي ته. نو اوس راځئ د دې ویل د یوزز شارټ کویک ریویژن ته ګورو او دا بیرته لږ ریپیټ کوو. اول منګه زده کوو چې ویل منګه دا د څلورو چیزونو دپاره د څلور کارونو دپاره استعمالو. ویل منګه د انټنشن دپاره استعمالو، یعنی د ارادې دپاره. کله چې منګه د یو کار کولو اراده کړي نو بیا منګه ویل استعمالو. په نمبر سیکنډ باندې منګه زده کوو چې ویل منګه د هوپ دپاره استعمالو، د امید دپاره استعمالو. کله چې ته د یو چا نه امید لري، کله چې ته د یو کار کولو امید لري، نو دغه لپاره به استعمالیږي ویل. په دریم نمبر منګه زده کوو ویل منګه د اسټیمیشن دپاره استعمالو، د اندازې دپاره استعمالو. کله چې منګه د یو کار کولو اندازه ولګو، یو کار اندازه لګو، نو دغه لپاره به استعمالیږي ویل. او اخرانه لاست وان چې زموږ څخه کوم دی چې ویل دا منګه د پروډکشن دپاره استعمالو، د پیشنګویي دپاره استعمالو. هغه کارونو دپاره استعمالو د کوم په باره کې چې منګه پیشنګویي ورکو، نو دغه لپاره به منګه ویل استعمالو. دا یوه خبره په یاد ساتئ چې تاسو چې دا کم اگزامپل وکړه، کم د ویل یوزز تاسو وکړه، نو دا زیاتره فیوچر طرف ته اشاره کوي، یعنی فیوچر کې استعمالیږي دغه څلور واړه یوزز د دې. کم انټنشن چې منګه زده کو د انټنشن په باره کې، نو تا یو کار کولو اراده کړې ده خو دا په فیوچر کې دغه کار ته په فیوچر کې کوي، نو دغه لپاره هم استعمالیږي ویل. او دغه شانتي نور چې کوم منګه زده کړه هوپ، اسټیمیشن او پریډکشن، نو دا هم د فیوچر طرف ته اشاره کوي او د فیوچر لپاره استعمالیږي. نو په دې کې باید کنفیوز کیږئ نه. نو د دې څلور واړو سټرکچر فارمولا بالکل یو شانتي ده، کومه چېرته منګه مخکې وښوده چې اول به سبجیکټ ولګوئ، بیا به پسې ویل ولګوئ، بیا پسې ورب ولګوئ او بیا پسې ابجیکټ ولګوئ، نو ستاسو سنټنس به کمپلیټ کیږي. نو دغه فارمولا د دې ټولو یو. امید کوم چې ما به ستاسو قیمتي وخت ضایع کړی نه وي او تاسو به د دې شارټ ویډیو نه ډېره زده کړه کړې وي. که چېرته یو کس دا ویډیو تر اخره پورې کتلی وي، نو زما امید دی چې هغه به دا پوره زده کړي وي او دغه ته به د دې په باره کې هېڅ قسمه کنفیوژن نه وي، هېڅ قسمه کوېسچن نه وي. او که بیا هم انسان دی ستاسو په ذهن کې څه قسمه کوېسچن وي، نو تاسو موږ ته بالکل په کامنټ سیکشن کې ویلی شئ. نو بس اوس موږ له راکړئ اجازه، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او انګلیش یو سنټنس یادوئ، دوه یادوئ، یو لفظ یادوئ، دوه یادوئ او هره ورځ یادوئ او خپل روزمره زندگی کې استعمالوئ. نو اوس موږ له راکړئ اجازه، د خدای په امان.